Don't forget to like, share and subscribe. Vrana Studio. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زما د دین اسلام محترم و معززو د نیکیانو غرونه من بیانول چې واړه عملونه او غټ اجرونه. زما محترمو یو د هغه اعمالونه چې ورکوټ عمل او غټ اجر په انسان ته ملاویږي او آسان عمل ده، هغه د رب العالمین ذکر کول دي. زما محترمو ذکر یو غوره عبادت ده، ذکر یو غوره عمل ده. دا وجه ده نبی صلی الله علیه وسلم ته یو ځوان راغې و یا رسول الله ما ته غوره عمل وکایا. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمای لا یزال لسانک رطبا بذکر الله، ستا ژبه دې همیشه د الله رب العالمین په ذکر باندې لمدی. زما محترم و اذکار ډیر دي، خو یو من جبال الحسنات چې زه تاسو ته وښیمه چې هغه روایت د ابو هریره رضی الله عنه دی، د صحیح البخاری اخرنی حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله پیغمبر فرمای دو کلمې دي په ژبه ډېرې اسانې دي، الله ته ډېرې محبوبې دي، د میزان په تله کې ډېرې درنې دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. زما محترمو وړوکی ذکر دی، وړوکی. منګ او تاسو مسلمانان یا اذکار نه کوو، چې کوي نو چرته په بدعاتو باندې سري. ډېر به دا اذکار کوي یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله، یا څوک به دا وایي چې انت الهادی انت الهو لیس الهادی الا هو لا موجود فی الکونین الا هو، او څوک باسی هو کوي. هغه صحیح مستند اذکار چې په یو ورکوټ عمل باندې غټ اجر ملاویږي، هغه زموږ او ستاسو مسلمانانو نه هیر دي. نو مسلمانانو خویندو ورونو، د الله عز وجل د دین د دعوت په خاطر او د الله د رضا په خاطر موږ تاسو ته د یو محبوب او غوره ذکر ښایو چې د میزان تلم پې درنیږي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. رب العالمین دې موږ او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم. Don't forget to like, share and subscribe. Vrana Studio.